د لغمان امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس په مشرۍ راغلي پلاوي د دې ولایت ملکي او نظامي مسؤلینو سره ګډه ناسته وکړه. نن د یکشنبې په ورځ د تلې په 20 نیټه د لغمان ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې د وروستیو پیښو د شهیدانو فاتحي او د یادو پیښو غندنې په موخه د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون رئیس محمد هاشم الوګوزي په مشرۍ یو ګډ پلاوي د دې ولایت ملکي او نظامي مسؤلینو سره ناسته وکړه. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر محمد هاشم الوګوزي په وینا چې د یاد جرګې د عمومي تالار د پریکړې او مشرانو جرګې د مشر فضل هادي مسلمیار په امر دوی د لغمان امنیتي وضعیت د ارزونې د وروستیو پیښو د شهیدانو ارواحو ته د فاتحي او په امنیتي برخو کې د ستونزو مشخصولو په موخه دی ولایت ته راغلي. د مشرانو جرګې د عمومي تالار د پریکړې پر اساس د افغانستان د ملي شورا د مشرانو جرګې جلالت مآب رئیس مسلمیار صاحب د هدایت سره سم د مشرانو جرګې دفاعي او داخلي کمیسیون د قومونو او قبایلو کمیسیون د امتیازات کمیسیون ټولو د په ګډه تصمیم ونیوي چې لغمان جلال آباد او کونړ ولایتونو ته سفر وکړو چې دا وروستیو کې تاسو پوهیږئ چې په دغه ولایتونو کې مشکلات او ستونزې بې امنیتي او هغه پیښې چې د ولایت مقام او د دې ولایت مربوطه ولسوال صاحب د ولایتي شورا د رئیس زخمي کېدل او نور مشکلات او ستونزې بې امنیتي چې په دې ولایتونو کې ډېره سوې ده په دې هکله بررسي او د دې ولایت امنیتي سکتور سره مشورې ناستې ولاړې. راغلي پلاوي ته د لغمان د ملي امنیت رئیس ډګروال محمود او امنیه قومندان سمنوال منظور ستانکزي له لوري د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه ورته د امنیتي اپراتیفي او هررخیز امنیتي وضعیت اړوند معلومات وړاندې شول. د ملي امنیت رئیس وویل چې د دې ولایت خلک له خپل نظام او حکومت سره ملاتړي دي او تر ډیره خپل مسولیت په ښه ډول ادا کړی دی. هغه ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به د وروستیو ټولو پیښو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته به یې وسپاري. د ملي امنیت رئیس د غراس په لوړه کچه د ښې هماهنګۍ د یادونې سربیره وویل چې هڅه کوي ترڅو په ټیټه کچه هم په جزو تامونو کې د هماهنګۍ د قوي کېدو روحیه پیاوړې کړي. د لغمان امنیه قومندان سمنوال منظور ستانکزي د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون د رئیس په مشرۍ راغلي پلاوي ته وویل چې په دې ولایت کې د پولیسو تشکیل کم ولې بیا یې هم تر ډیره هڅه کړې چې د جرایمو کچه راټیټه او حتی تر ډیره کله صفر وي. د غراس سناتوري ګلمرۍ لغمانی او قاری میرحتم ترخیل هم په خپل وار خبرې وکړي او د ولسونو یو شمېر ستونزې او غوښتنې شریک کړي. د لغمان مرستیال والي الحاج شهزاده مظلومیار د مشرانو جرګې امنیتي او دفاعي کمیسیون د رئیس په مشرۍ د راغلي پلاوي څخه مننه وکړه چې دې ولایت ته تشریف راوړ او د امنیتي ارزونې سربیره د وروستیو پیښو شهیدانو لپاره له مسؤلینو او ولسونو ته تسلیت ووایه. د سنا د مجلس نه د جلالت مآب رئیس صاحب د مشرانو جرګې په هدایت باندې یو هیئت چې متشکل دی د څو کمیسیونونو او په راس کې جناب الوګوزي صاحب قرار لري د لغمان ته تشریف راوړی په دې خاطر باندې چې د لغمان د هغه شهیدانو فاتحه او دعا او تسلیت او همدردي د لغمان ولس ته او د ولایت مقام ته وړاندې کړله او د زخمیانو د پوښتنې احوال پرسۍ په خاطر راغلي او په عین زمان کې چالوشونه او ننګونې او نیمګړتیاوې چې شی دي چې هغې ته دلته نشي کېدلی چې رسېدګي وشي چې موږ یې مرکز ته رسېدګي وکړو او په کوم ځای کې نواقص دي چا ناغېړي کړې ده او چا غفلت کړی دی چې د هغې په مورد کې موږ خپل هغه یو جدي او قاطع تصمیم ونیسو. زه د دغه هیئت نه چې راغلی دی دا اولنی هیئت دی چې مرکز نه دې پلاوي تشریف راوړی. زه ترې نهایت متشکر او ممنون یم. خدای دې ورته خیر ورکړي. هغه د غراز وویل چې له مرکز سره د امنیت او نورو برخو کې ستونزې غوښتنې او وړاندیزونه په وخت شریک کړي خو ولې هغه ډول چې لازمه ده پاملرنه نه کیږي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر محمد هاشم الوګوزي یادونه وکړه چې په امنیتي برخه کې به د لغمان ولایت د مسؤلینو او ولسونو ستونزې وړاندیزونه او غوښتنې د سفر پای کې په تفصیلي ډول د مشرانو جرګې له مشر ولسمشرۍ ماړی او امنیت شورا سره شریک او په اړونده برخه کې به یې کړنې هم تعقیب کړي. ان شاء الله دا گزارش پر راټولو چې امنیتي مشکلات او ستونزې ناخوالي او په کومو جزو تامونو کې په کومو ریاستونو کې مشکلات ستا او ستونزې ستا دا به موږ د افغانستان د مشرانو جرګې او د مربوطه وزارتونو سره به انشاءالله موږ دا گزارش شریکوو او د دوی نیمګړتیاوې مشکلات او ستونزې ناخوالو ته به انشاءالله رسیدګي کوو. نوموړي ډاډ ورکړ هغه مسؤلین چې له ځانه یې وړتیا ښودلې د مشرانو جرګې د رهبرۍ له لورې به وستایل شي.